بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرون چې په کوم درس کې کوم حروف ویلې، هغه نقطه لرونکي حروف وو چې مختلفې نقطې درلودې، دوه، یوه، درې او همداسې د پاسه لاندې هغه موږ ویلې. نو ګرانو زده کوونکو، نننی درس او نننی موضوع زموږ څه شی ده؟ درس مو طبعا قرآن کریم ده. مخکې مو تاسو ته هم دا خبره کړې چې د قرآن کریم تعریف به انشاءالله په جګو صنفونو کې یادوو. کوم مشکل نشته، آینده به په جګو صنفونو کې دا ووایو. اما موضوع چې کومه ده، موضوع دلته موږ روښانۍ پې اچوو او وایو چې دا موضوع څه شي پورې اړه ده او څه شی لري. نو موضوع زموږ ده بې نقطې حروف. کوم حروف؟ د حروف هجا په څو قسمه موږ تقسیم کړي وو. د هغه څخه یو تقسیم دا ده چې بې نقطې حروف موږ نن سبا دلته وایو. کوم حروف چې نقطه نه لري. نو ګرانو زده کوونکو، کوم حروف چې نقطه نه لري هغه اوس موږ شروع کوو. اولنی حرف چې ما مخکې تاسو ته ویلي وو، کوم حرف چې هیڅکله په اول کې نشي راتلی، همیشه به په منځ او اخر کې راځي، حرکت به پرې نه راځي، نو هغه کوم حرف دی؟ تاسو ورسره اشنا سئ. او بله خبره دا هم موږ او تاسو کړې وه چې حرف د دوو حروفو څخه نوم زیاتو حروف سره جوړیږي، هغې به مد کیږي. نو هغه څه شی دی؟ هغه الف ده چې په الف مد کیږي، لیکن په اوله کې نه بلکې منځ کې چې کله راځي، لکه الضالین کې چې کوم الف ده. الف په حروف مقطعاتو کې جدا داسې نه راغلی چې په هغه باندې مد وشي، بلکې د بل حرف د مقطعې څخه چې وروسته راغلی ده، نو هلته پرې مد کیږي. کوم حرف چې ګرانو زده کوونکو نقطه نه لري، د هغه شکل سره موږ او تاسو ټول اشنا یو. کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ هغه ده الف. کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ ما سره تکرار کوئ، وایي الف. څه شی؟ الف. تکرار کوئ را سره، الف. ګرانو زده کوونکو، دا اول حرف د حروف هجاو څخه. اوس ګرانو زده کوونکو راځو دویم حرف ته. حرف چې د حروف هجاو څخه ده لیکن په سر کومه نقطه نه لري، نو هغه کوم حرف یې ګرانو زده کوونکو؟ هغه به ښایي. موږ او تاسو چې مخکې دا خبره تکرار کړې، بیا یې تکراروو چې کوشش به دا کوو چې حروف هجا وایو نو په عربي لهجې سره وایو، تر څو د قرآن کریم صحیح ادا موږ ته څه شي؟ اسانه شي. ما سره تکرار کوي، ها د ستوني د منځ څخه، ها د ستوني د غوټۍ سره، ها. ګرانو شاګردانو، دا حرف هم تاسو وپېژنده چې دا کوم حرف دی. دا حرف د حروف هجاو څخه ده چې هغه حرف ټیکی نه لري. هغه نه وروسته ګرانو شاګردانو کوم حرف چې راځي او هغه په خپل لپاسه نقطه نه لري، د حروف هجاو څخه ده، لیکن په حروف مقطعاتو کې نه ده، لیکن شپږ حرکته، درې الف معادله پې مد کوو. هغه څه شی ده؟ دال. ګران زده کوونکي را سره تکرار کوي، دال. تکرار کوي، دال. طبعا دا تاسو هم وپېژنده چې دا حرف د حروف مقطعاتو څخه ده او په دې باندې مد د خپله کله چې په یوازې کیږي. اما که چېرته په داسې اوسي چې په کلمه کې اوسي، هم مثال لرو لکه دابة الارض وغیره. اوس راځو وروستي بل حرف ته. ګرانو زده کوونکو، دا حرف چې تاسو ګورئ او د شکل سره اشنا سئ، دا کوم حرف دی؟ په عربي کې دې ته وایي را. څه شی؟ را. تکرار کوي ګرانو زده کوونکو، را. تکرار کوي، را. آفرین ګرانو زده کوونکو، دا تاسو دا حرف هم یاد کو چې دا حرف بغیر له نقطې څخه ده. ورپسې دی را نه وروسته کوم حرف چې ده او هغه هم بې نقطې، نو هغه به کوم حرف وي؟ سین. چې ده؟ سین. ګرانو زده کوونکو، دا حرف سره تاسو اشنا سئ چې د دې اندازه د مسوده شپږ حرکاته، یعنې درې الفه. د دې مثال په قرآن کریم کې ډېر زیات لرو، خو مخکې له هغې نه ګرانو زده کوونکو ما سره دا حرف تکرار کوي،
سین سین سین. مثالونه ډېر زیات دي خو اسانه به وایو. یا سین والقرآن الحکیم. د دې نه بعد ګرانو زده کوونکو کوم حرف چې د حروف مقطعاتو څخه ده او هغه هم ټیکه یا نقطه نه لري نو هغه کوم حرف دی؟ صاد. ګرانو زده کوونکو دا حرف تاسو پیژنئ، ما سره تکرار کوي، لیکن یاد مو اوسه ګرانو زده کوونکو چې دا حرف په ډکه اواز سره وایي، په ډکه خوله یې ادا کوي. صاد صاد صاد. ګرانو زده کوونکو دا حرف د حروف مستعلیو څخه ده او په قرآن کریم کې مثال لرو مونږه. صاد والقرآن ذي الذکر کافها یا عین صاد وغیره ډېر مثالونه لرو. راځو ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد بل حرف ته چې د حروف هجاو څخه ده لیکن نقطه نه لري، بې نقطې حرف ده. هغه څه شی ده؟ طا. څو حرفه ده؟ دوه حرفه. اندازه د مد پیسو ده؟ دوه. طا څه شی ده؟ طا. ګرانو زده کوونکو دا حرف هم تاسو ورسره اسئ اشنا اسئ. د هغې نه وروسته ګرانو زده کوونکو چې موږ د دې مثال په کتاب کې هم لرو. په کتاب کې چې موږ ته کوم مثال راکړی دی او په څوم درس ده ګرانو زده کوونکو؟ زموږ او ستاسو اووم درس ده. څوم درس ده ګرانو زده کوونکو؟ یو شی چې باید اصلاح کړو، دغه صفحه زموږ څومه صفحه ده؟ اوومه صفحه ده او اووم درس دی. نو په دغه اووم درس کې ګرانو زده کوونکو دلته دا یو حرف چې ما تاسو ته لیکلی او زه تاسو ته ښیم. ګرانو زده کوونکو دلته تاسو عین وینئ؟ نه وینئ؟ نشته عین شته؟ نه. د کتاب خطا ده چې یا راوړې ده. نو ګرانو زده کوونکو چې زه تاسو ته مثال راوړم نو په کتاب کې ترې پاتې ده او هغه حرف هم نقطه نه لري. نو هغه کوم ده؟ عین. کوم حرف ده؟ عین. چې دا حرف د حروف هجاو څخه بې نقطې حرف ده. په حروف مقطعاتو کې ډېر زیات مثالونه لري لکه عین سین قاف وغیره. نو ګرانو زده کوونکو د دې عین نه وروسته چې کوم حرف ته موږ تاسو ځو هغه کوم حرف ده چې نقطه نه لري؟ هغه کاف ده. کوم ده؟ کاف. چې دا هم په حروف مقطعاتو کې تاسو ورسره اشنا یاستئ. شته ده شپږ حرکته، درې الف معادل یا، پنځه الف معادل، لس حرکته پې کوو مد کوو. لیکن فکر مو اوسه په ټولو حروف مقطعاتو کې قاعده دا ده که چېرته موږ په لومړي ځل شروع وکړه په پنځه الفو لس حرکتو او تلاوت هم تحقیق او همدارنګې ترتیلونه همغه ته به ادامه ورکوو. ما سره یې تکرار کوي. په صورت څه شي کې مریم کې دې مثال لرو. کاف ها یا عین صاد. دې نه وروسته کوم حرف چې موږ تاسو لرو هغه لام دی. کوم حرف دی؟ لام چې بې نقطې حرف ده. کوم حرف ده؟ لام. نقطه لري ګرانو زده کوونکو؟ نه خیر، هیڅکله نقطه نه لري. اما دا مو په یاد اوسه چې په ډېره نرمۍ سره ادا کوو او په حروف مقطعاتو کې مثال شته. څو حرکته مد پې کوو؟ درې الفه شپږ حرکته او یا پنځه الفه او لس حرکته مد پې کوو. لکه مثال یې ده په الف لام میم. ورپسې ګرانو زده کوونکو کوم حرف ده چې نقطه نه لري؟ هغه د میم. د شونډو د وچې حصې څخه یې په ډېره اسانۍ سره ګرانو زده کوونکو ادا کوو. کوم حرف دی؟ میم ده. کوم؟ میم. څو حرکته ده؟ شپږ. څو حرکته ده؟ شپږ او یا لس. درې الفه او یا پنځه الفه. درې الفه معادل د څو حرکتو کېږي؟ شپږ.
پنځه الف معادل د څو حرکتو کیږي؟ لس. دا هم مثال لرو د دې په قرآن کریم کې چې الف لام میم څو حرکته اوږدو؟ شپږ حرکته. ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد چې کوم حرف موږ تاسو وایو هغه ده واو. لیکن حروف مقطعاتو کې په قرآن کې ذکر نه دی شوی. دلته به په دې څومره مد کوو؟ شپږ حرکته. ما سره ادا کوي واو. ادا کوي واو. په ډېر نرمۍ سره به بېرته شونډې راوږدوو. هغه نه وروسته ګرانو زده کوونکو کوم حرف چې ده هغه حرف د ها ده. کوم حرف ده؟ حرف د ها ده چې په دوه شکلو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په قرآن کریم کې ګورو. په کوم شکل؟ په داسې او یا داسې. که چېرته په منځ کې راغلی وي داسې او که په آخر کې راغلی داسې. نو لکه طه دوه حرکته مد په دې کوو ګرانو زده کوونکو. بل د دې نه وروسته چې کوم حرف موږ وایو هغه حرف د همزې ده. کوم حرف ده؟ حرف د همزې ده. همزه هم څو حرکته ده؟ د دریو څخه زیات، یعنی د دوو څخه چې کله نوم زیات شو هغه باندې موږ مد ویلی وو، لیکن دا الف دی مستثنا ده. څه شی؟ مستثنا ده. نو دغه و زمونږ بې نقطې حروف. ومن الله توفیق.